Number 1. Don't stop. Don't stop. ما درېږه. Put on. Put on. واغونده یعنی خپل جامې واغونده. Put on واغونده. Follow me. Follow me. ما پسې راځه یعنی ما تعقیب کړه. د ما پسې راځه. Follow me. ما پسې راځه. Turn right. Turn right. ښي طرف ته تاو شه یا ښي طرف ته وګرځه. Let's go. Let's go. زه چې ځو. Find him. Find him. هغه وګوره یعنی هغه چیرته ده. هغه وګوره. هغه را پیدا کړه. Find him. Bad luck. Bad luck. خراب قسمت. خراب بخت. Follow them. Follow them. هغوی پسې ځه یا د هغوی شاته ځه. Walk ahead. Walk ahead. وړاندې ځه. All right. All right. سمه ده یا صحیح ده. Good luck. Good luck. ښه بخت یا ښه قسمت. Follow him. Follow him. هغه پسې ځه یا هغه تعقیب کړه. Enjoy yourself. Enjoy yourself. مزې کوه یا خوند واخله. Stay awake. Stay awake. ویښ اوسه یعنی ویده کېږه مه خوب مه کوه. Stay awake. ویښ اوسه. awake ویل کېږي ویښه. Not well. Not well. د not well مطلب دی ښه نه یمه. کله چې تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي څنګه یې. How are you. ته څنګه یې. او که چیرې تاسو مریض وئ نو تاسې ځواب ورکړئ not well. Not well. ښه نه یم. Ask yourself. Ask yourself. د خپل ځانه پوښتنه وکړه. Tell something. Tell something. یو څه ووایه. یو څه خو ووایه. Okay then. Okay then. ښه بیا نو بیا. Okay then مطلب دی ښه بیا یعنی ښه بیا یعنی بیا څه وشول. کله چې تاسو د څه خبره کوي نو تاسو ورته ښه نو بیا. نو بیا څنګه شوله. دې مطلب دی okay then ښه نو بیا. Run fast. Run fast. تیزه منډه ووهه. Come past. Come past. زر راشه. او talk slowly. Talk slowly. قرار خبرې کوه. په آرام خبرې کوه یا په آرام خبرې وکړه یا قرار وغږیږه. Marry him. Marry him. د هغه سره واده وکړه. Catch it. Catch it مطلب دی دا ونیسه. Not him. Not him. هغه نه. Ignore him. هغه پرېږده. هغه نه تېر شه. Ignore him. بس هغه پرېږده. Bring food. Bring food. ډوډۍ راوړه یا غذا راوړه. Promise me. Promise me.
ما سره وعده وکړه. finish it. finish it. دا ختم کړه. think again. think again. بیا سوچ وکړه. بیا فکر وکړه. leave it. leave it. دغه پرېږده. leave it. دغه پرېږده. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم، تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.